سلامونه وخت مو په خیر. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان سولې سره علاقمندي نه لري او ټوله توجه یې جګړې ته اړولې. هغه زیاته کړې چې د دغې ډلې مشران په پسرلي کې د جګړې لپاره چمتوالی نیسي. جرمني افغانستان کې د خپلو سرتیرو ماموریت غځوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې افغانستان کې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو موده باید د روان کال مارچ میاشتې څخه وروسته هم وغځول شي. د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن سهار موټر بم برید شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې موټر بم برید کې 12 تنه پولیس ټپیان شوي دي. پاکستان د خوست په لار تاجکستان ته د مالونو لیږدول شروع کړل. پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بېلابېلو توکو لومړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان له لارې خوست ته رسېدلې او له هغه ځایه به تاجکستان ته ولېږدول شي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن غواړي چې د ګوانتانامو بندخونه وتړي. ګوانتانامو بندخونه افغانستان کې د امریکا له جګړې کال وروسته په 2002 کې د ولسمشر جورج بوش په امر جوړه شوه.